دلاور وایي نړیواله ټولنه د رسمیت پیژندلو لپاره په حکومت کې د 15 تنو د شاملېدو غوښتنه کوي. د طالبانو د حکومت یو جګپوړي چارواکي نن وویل نړیوالې ټولنې ورڅخه غوښتي چې که د هغه په خوښه 15 تنه په حکومت کې شامل کړي نو د طالبانو حکومت به په رسمیت وپیژني. د تیلو او پټرولیومو سرپرست وزیر شهاب الدین دلاور دا خبره د 2020 کال د فبرورۍ په 29مه نیټه د امریکا او طالبانو ترمنځ د دوحې د تړون د دوهمې کلیزې په مناسبت جوړې شوې غونډې ته وکړه. د وویل په پیل کې نړیوالې ټولنې د 8 تنو نومونه ورکړي وو، وروسته یې 11 تنه زیات کړل او اوس یې خپل لیست 15 کسانو ته رسولی دی. دلاور ونه ویل چې په دې لیست کې د چا نومونه شامل دي، خو یادونه یې وکړه چې دوی ته به سپارل شوي لیست کې شامل کسان غداران دي چې وبه نه منل شي. د زیاته کړه دا کسان به هغه مهال منل شوي وای چې طالبانو د سیاسي خبرو په نتیجه کې واک ترلاسه کړی وای. شهاب الدین دلاور همداراز وویل طالبان له مخکې څخه د پراخ بنسټه حکومت د جوړولو هڅه کړې ده. د دلاور په وینا اوس هم د حکومت ټول مامورین او ټیټ رتبه کارکوونکي د پخواني نظام د وخت کسان دي. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ نظریات مو راسره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.